سلامونه، نیکې هیلې قدرمنو لیدونکو، شاعر او کتاب خپرونه ده. نن یو ځل بیا موږ ستاسو په درانه خدمت کې زه تیمورشاه کمال، پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب او نعمت ظهیر صاحب، طاهر لیوال صاحب او د پیاوړي لیکوال نور ملګري را سره برخوال دي. نن ملګرو موږ و تاسو ته د یو داسې شاعر کتاب وړاندې کوو چې هغه دا وخت د ژوند سفر پای ته رسولی او د تورو خاورو په منځ کې پروت دی او موږ یې یادونه کوو. بلې و ملګرو، د دغه قدرمن لیکوال چې سید باچا شینواری نومیږي، د مسلم باغ اوسېدونکی او څه موده وړاندې له موږه بیل سو او د ژوند سفر یې پای ته ورساوی. د ده په هکله ځوان زلمی شاعر د سپین غر پښتو ادبي ټولنې چې بنسټګر یې سید باچا شینواری و، دا وخت یې د تنظیم ټولې چارې سرباز آرین او د ده نورو ملګرو ته پاته دي. پیاوړي لیکوال و سرباز آرین ته پر دغه نوې ډالۍ او پر دغه نوي کتاب چې د سید باچا شینواری په نامه یې چاپ کړی دی، باچهي دې وکړه ولاړې. دغه د دې کتاب نوم دی او دی د سید باچا شینواری ته خپل منظوم څو کلمې وړاندې کوي. سرباز آرین وایي: زندگی دې وکړه ولاړې، زندگی دې وکړه ولاړې، خپلواکي دې وکړه ولاړې، زندگی دې وکړه ولاړې، خپلواکي دې وکړه ولاړې، خپلواکي دې وکړه ولاړې. ځان دې خدای ته حواله کړو، ځان دې خدای ته حواله کړو، ځان دې خدای ته حواله کړو. بندګي دې وکړه ولاړې. واه واه. او د سپین غر د څوکې بازه، د سپین غر د څوکې بازه، د څوکې بازه خو تادي دې وکړه ولاړې. واه واه. د سپین غر د څوکې بازه، د سپین غر د څوکې بازه خو تادي دې وکړه ولاړې. د پښتو ژبې لیکواله، د پښتو ژبې لیکواله، شاعري دې وکړه ولاړې. ای سید باچا شینواری، ای سید باچا شینواری، سید باچا شینواری، باچهي دې وکړه ولاړې. واو، ډېر ښه. قدرمنو لیدونکو، د سید باچا شینواری په هکله باندې په دغه کتاب کې د سهیلي پښتونخوا او د شمالي پښتونخوا ډیرو لیکوالو او شاعرانو د زړه خواله کړي دي. څه وخت چې دی له دې دنیا څخه کوچ وکړي، نو سرباز آرین ورباندې و دغه لیکوالو او شاعرانو ته د سید باچا شینواری پر زندگی، د ده پر شاعري او پر ادبي خدماتو باندې و دوی ته بلنه ورکړه چې د سید باچا شینواری پر ژوند او پر ادبي خدماتو باندې لیکونه وکړي. نو دغه کتاب ملګرو، په دې کتاب کې چې کوم لیکوالو خپل لیکونه را لیږلي وو او سرباز آرین په دا کتاب کې ځای ورکړی دی. تر ټولو لومړی به زه د کتاب پېژندګلو در سره وکم. د کتاب نوم دی باچهي دې وکړه ولاړې. زیار او سمون سرباز آرین، کمپوز سرباز آرین او شمیره 03 1 2 اتیا شپږ اویا
0312807641 دا د سرباز آریان نمره د ملګرو د دې کتاب په هکله د دې کتاب د معلوماتو د حاصلولو لپاره تاسو د ده سره پر دا نمره تماس نیولی سئ، کتاب ځنې غوښتی سئ، د ده څخه د سید باچا شینواري پوره معلومات حاصلولی سئ. ټایټل یې بسم الله خیالي جوړ کړی او تصحیح عابد نعیم نقیب تنها عرفان سرحدي او نور الله نوراني کړی. لومړی چاپ دی په 2021 کې دا کتاب چاپ شوی دی. د چاپ شمیر یې 1500 دی. د چاپ ځای کوټه، خپرونکی سپین غر پښتو ادبي ټولنه مسلم باغ. ملګرو، د سید باچا شینواري په هکله سرباز آریان لیکي وای کل نفس ذائقة الموت، مرګ حق دی، هر ذهن روبه د مرګ خوند څکي. په دې کې هیڅ شک نسته او دا هم هر چاته معلومه ده، له مرګه تېښته هم نسته. دا به خامخا د هر چا پر کور میلمه کېږي. د ارواښاد شینواري صاحب مرګ یوه لویه ثانیه وه. په رښتیا چې مرګ یې پر ما هغومره زورور و لکه څومره چې زما د خپل پلار مرګ پر ما باندې اثر وکړي. نو ملګرو، د سید باچا شینواري ارواښاد چې د مسلم باغ ښار سهیل خواته د شینوارو په کلي کې استوګن و، په ښار کې د سید باچا استاد یا خالد بابا په نوم د خلکو پیژندی. له ډېره وخته د ده کورنۍ دلته له پېښوره راکډه سوې وه او لومړی یې خطاطي کوله او بیا ورسره د کالیو خرڅولو دکان هم کولو. د ده تر راتګ له مخه دلته داسې څوک به شاهد نه و چې خلکو ته به یې کالي ګنډل. خلکو به د خپلو کالیو په کور کې د ګنډلو پر ځای سید باچا ته خپل کالي راوړل او ښار ته به یې د ده کار او د کار روزګار دپاره نور ملګري هم ورسره ځای کړي وو. د ده د زوی نوم و، ځکه خلکو د خالد بابا په نوم پیژندی. وروسته دا کار خپلو زامنو ته ور وسپارئ او هم دې کالیو د ګنډلو ماشینونو د جوړولو کار یې پیل کړو. خو دا کار یې له دې کبله نه و چې ګنې معاش یې کمزوری و، بلکې زامنو ډېر ورته ویلي وو چې دا کار پرېږده، خو ده دا کار ځکه نه پرېښود چې شاعر سړی و، خودداره و، په کور کې ناسته ورته ګرانه وه او خپلې خوددارۍ هم اجازه نه ورکوله چې زوی ته لاس ونیسي. ملګرو، سید باچا د جلال آباد څخه پېښور ته کډه راکړې وه. څه وخت چې په افغانستان کې ناخوالې راغلې، جنګونه راغلو، نو سید باچا شینواری له جلال آباد څخه پېښور ته راکډه سو او د پېښور پر ځای بیا مسلم باغ ته راغی. په مسلم باغ کې یې ډېره موده ژوند وکړي او د شینوارو په کلي کې اوسېده. دی دلته په مسلم باغ کې د پښتو ادبي ټولنې چې د سپین غر په نامه باندې یادیږي، دلته یوه ادبي ټولنه خلاصه کړه. د مسلم باغ ټول ځوانان به ورباندې راټول وو او ده به ورته ادبي خدمات او ادبي ښوونې کولې. سید باچا شینواری په خپل مختصره ژوند کې یې دومره خدمات او دومره ادبي هلې ځلې وکړې چې تر سته دنیا پورې به د ده یادونه ضرور کېږي. زه د سید باچا شینواری په هکله چې پر ده باندې ملګرو کومو لیکوالو لیکونه کړي دي، مختصر به زه و تاسو ته د هغوی نومونه
چا چې په دې کتاب کې د ده د ژوند په هکله د ده د ادبي خدماتو په هکله کوم لیکونه چاپ سوي دي د لنډیز په توګه به زه تاسو ته نومونه معرفي کړمه. سرباز آرین ورباندې لیک کړی او ډاکټر راجولي شاه خټک ورباندې لیک کړی، قتیل خوږیاڼي ورباندې لیک کړی، ارواښاد عبدالباري اسیر ورباندې لیک کړی، عبدالغفار ډګر، فضل اشنا، نقیب الله تنها، عرفان سرحدي، صالح محمد، عمرګل اسکر ارواښاد، محمد اسحاق کارګر، شرافت علي شاهد، فضل الهی پتمل، اختر ولی اختر، عمرګل اسکر، عبد خان عبد، نور الله نورانی، علیه راوی اکبر، مولم عبدالستار رایاب او زکریا رتوال، شفقت علی اسمی، محمد ایدر وقار، بشرمن ناصر، مولوی محمد الله هوتک، خیر محمد ساغر، نقیب الله پامیر، نقیب الله زړګی، علی خیل، اختر ولی اختر او نجیب الله پردیس، عابد زیارمل، نجیب پاڅون، عادل اڅکزی، خلیل الله تصمیم. دغه ملګرو پر دې کتاب باندې د سید باچا شینواري پر زندگی باندې مختصره او مفصله لیکونه کړي دي او د ده پر شعري ژوند غږېدلي دي او په دغه کتاب کې د ده د ژوند ټوله سوانح موجوده ده. د دې کتاب نوم دی باچهي دې وکړه لاړې. زه پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب ته د سید باچا شینواري پر زندگی، پر شاعري او پر ادبي خدماتو باندې د خپل نظر د وړاندې کولو لپاره عرض کوم. ډېره مننه احترامن شاه کمال صاحب، د ادبي ټولنې پیاوړي لیکوال مشره، نعمت ظهیر صاحب او استاد ارنور چون ناست نو ډېرې او خصوصا بیا د محمد فاید لیوال چې یو داسې سلسله لکه کتاب و شاعر په دغه نفسا نفسي دور کې، په دغه نفسا نفسي وخت کې تاسو پیل کړې ده، نو دا د داد وړ ده. دا که نن څوک یاد نه کړي، دا د تاریخ حصه ده. او دویم بیا زه باچهي دې وکړه لاړې د سپین غر ادبي ټولنې مسلم باب د دا ټولنې او خصوصا د آرین صاحب ډېره شکریه ادا کوم چې دلته خو ژوندي لا څوک نه ستایي، د پس له مرګه چې کوم دي ژوندي مړه ژوندي ساتلي او دا مختلفو لیکوالانو، مختلفو شاعرانو چې کوم د عقیدت ګلونه دي یا کوم چې د سید باچا شینواري د ادبي د خدماتو اعتراف ورته ورکوي. اعتراف دی، یقینا شینواري صاحب چې وو ما لیدلی وو، تا لیدلی وو، ناسو ټولو ملګرو لیدلی وو. د آصف صاحب ارواښاد باندې چې پیاوړي لیکوال څه وخت سیمینار کوي، نو په دې کې موږ باقاعده دته دعوت ورکړی و او دی راغی پښین ته او په سیمینار کې برخه واخیسته، مقاله یې وویله او په مشاعره کې یې برخه واخیستله. بیا دي نو زموږ داسې تعلق ورسره و. زه د یو درو نومو ذکر کوم، لکه په پښین کې چې د عبدالباري اسیر صاحب الله دې روح شاد لري، د ده پر دکان چې دا لیکوالان څه رنګه راټول وو، دا رنګه په خانوزۍ کې عبدالغني شهاب صاحب وو، پر هغه راټول وو، او مسلم باغ کې به دا شینواري صاحب سید باچا دا ځوانان دا لیکوالان به په ده راټول وو. مسلم باغ اسیم باشعوره او د باضمیرو خلکو ځای دی، او بیا چې لیکوال و شاعر او بیا د سید باچا صاحب رنګه څوک، نو هلته ما څو واره لیدلي دي، سیاسي خلکه به هم وو، ادبي خلکه به وو، ډېر خوږ انسان وو، د شخصیت کشش درلود، مینه ناک انسان وو. شهزاد صاحب شاید الله پاک
یو عجبه ذهن مې کړی کم څه چې په را روان وخت کې کیږي یا کم څه چې په را روان وخت کې را روان وي د دې وړاندوینه یا پیشنګویي د بصیرت والا او روحاني طور د هغه حس کړی هغه شی او بقاعده یې په خپل کلام کې سبا نن درته بیانوي یعنی کم څه چې د مرګه بعد راتله یا د خپلو یارانو انډیوالانو ته به کم پیغام شووي نو زه ولیدونکو ته د ده دغه درې څلور شعره وړاندې کومه چې ده کمال کړی دی چې را روان وخت په ژوند کې و د خپلو انډیوالانو ته شاعر ته د کام سترګې ویل سوي د سبا سترګه ورته تړ آی د درېیمه سترګه وي بصیرت سید باچا شینواری و خپلو ملګرو ته وایي وی په دعا د مینې یار له یو ځل راسه په دعا د مینې یار له یو ځل راسه په دعا د مینې یار له یو ځل راسه پس له مرګه خو مزار له یو ځل راسه واه ډېر ښه واه په دعا د مینې یار له یو ځل راسه پس له مرګه خو مزار له یو ځل راسه واه و به ګورې شنه ځوځان زما پر قبر دې شډل بدل یار له یو ځل راسه او زه به پروت یمه تر خړو خاورو لاندې زه به پروت یمه تر خړو خاورو لاندې او ته د قبر ګرد غبار له یو ځل راسه او تلاوت د پاک قرآن راته شروع کړه تلاوت د پاک قرآن راته شروع کړه قرآن راته شروع کړه د تیر سوي ژوند یادګار له یو ځل راسه واه ډېر ښه رب ته پورته کړه لاسونه زما دپاره رب ته پورته کړه لاسونه زما دپاره د سید باچا دیدار تر یو ځل راسه واه ډېر د کمال صاحب ته ګرڅه ما ته خبره پرې نه ښووله د ده خدمات د ده مینه د ده اجران د ده هجرت د ده سفرونه واقعي ډېر ستړي په ژوند کې وړي دي د جلال آباد څخه په داسې ښار کې پېښور ته راغلی دی چې هغه بیانول یعنې ډېر د خوارۍ ژوند او بیا په پېښور کې پاتې کېدل د هغه ځای څخه بیا راوتل او مسلم باغ ته راتلل دا ما پوښتنه جل کړې ده ما ته ده ویلي وو ما ورته ویلې ستا خو سفر در سفر کړی دی د مسلم باغ آباد بیا کوم ځای په نښانه کړی دی ده ویلې زما هغه اخري ټاټوبی دغه دی زما به ژوند هم دلي زما به مزار هم دلي زما به څلی او قبر دلي د دې مال ولي ول زه اوس پر خپلوانو پېښ شولم دا ګور دنیا اعتراف یې کوئ چې دغه خلکو ما ته دنیا مینه له زما یاد دی چې زه ورغلم په هغه وار مولوي همایون کاکړ دغه و او ډاکټر محمد شفیق صاحب و معلم محمد اسحاق صاحب و دا معلم محمد اسحاق صاحب زه اوس سره اشنا کړم په مسلم باغ او نو بیا چې زه د ده سره کښېنستلم دومرې اشعار یې زده وو دومره شعرونه یې زده وو د دا شورا ده نه کله حافظه کړې وو نه او بیا به ما د ده اشعار جنه اورېدلو نو کور یې وده زما چې چونکې هلته ډیوټي وه د یو شلو پنځه ویشت یا د یوې میاشتې لپاره زه تللی وم په دا یوه میاشت کې ده دوه پروګرامونه راته وکړو ډېر د مینې جوړ سړی و څه وخت چې دی د جلال آباد راکډه کېږي پېښور ته راځي او په دې خپله یادونه کې و دې خپله خاوره ته و دې خپل وطن ته یو عجبه الوداع وایي وایي چې راتلم د خپل وطن نه یک تنها وم چې راتلم له خپل وطن نه یک تنها وم خپل وطن نه یک تنها وم پټ په زړه کې
ژړېدمه په ژړا وم چې راتلم د خپل وطن نه یک تنها وم پټ په زړه کې ژړېدمه په ژړا وم دروند او کوڼ ومه هر څوک روغ رمټ وم د رقیب په خوله هم ړوند وم نابینا وم ډېر چې راتلم د خپل وطن نه یک تنها وم پټ په زړه کې ژړېدمه په ژړا وم او لار د امن اخوت غواړو ورورولي مینه محبت غواړو نور نه جنګونه نه نفاق غواړو خپلو منځو کې اتفاق غواړو او څو ورځې مخکې وو روسیان راغلي د هغو مخکې انګریزان راغلي د زور او ظلم تشدد لپاره کلو بانډو ته د افغان راغلي او څوک چې راغلي بېنوا تللي دي په کوکو کوکو وویلا تللي دي له ډېرې ویرې په ځغلا تللي دي او په تېښته تللي په غلا تللي دي دا ګردې خبرې چې دي دی و خپلو هغه خپل تجربات دی بیانوي او خپل تاثرات او د ده تجزیه او کوم د ده چې کوم تجربات یا د ده چې کوم تاثرات یا کوم تجزیه چې ده بلکل هغه ته راز ومسو بل ځای وایي شهزاد صاحب وایي وسوم په انګار د وطن مینه کې وسوم په انګار د وطن مینه کې د وطن مینه کې وختم په دار د وطن مینه کې وسوم په انګار د وطن مینه کې وختم په دار د وطن مینه کې لطفت خپلو وینو کې رنګین رنګین لطفت خپلو وینو کې رنګین رنګین خوش په خپل دیار د وطن مینه کې او مړ مې سپو ته واچوي چې ومې خوري مړ مې سپو ته واچوي چې ومې خوري وم که زه غدار د وطن مینه کې او مینه د وطن د سید زړه کې ده مینه د وطن د سید زړه کې ده د سید زړه کې ده یم به تلمان یار د وطن مینه کې واو ډېر نو داسې شینواري صاحب په خپله زندګي کې ملګرو د طنز او د مزاح هم ډېره خوندوره شاعري کړې ده او د سنجیده شاعرۍ سره سره د ډېره خوندوره مزاحیه شاعري هم کوله او لیدونکي به یې اورېدونکي به یې ډېر خندول او ده به په دې خپل ژوند کې هغه څه ټوله بیان کړي دي چا چې د یو لیکوال او د شاعر لپاره کوم څه بیان کړي وي مزاحیه شعر دی چې څه یې پوهه څه هنر چې د ښځې وي نوکر چې کابله په نامه ځي په نامه ځي خر به راسي تللی خر بیا خر به راسي تللی خر او بل ځای وایي چې وایي لکه خره غوندې ګرځېږي چې وي خر چې د خره غوندې ګرځېږي چې وي خر بې کوتکه نه سمیږي چې وي خر بې عقلي که د بې عقلو شهنشاه دی بې عقلي کې د بې عقلو شهنشاه دی بې شعوره بې وییږي چې وي خر او بل ځای په بل مزاحیه یو شعر کې وایي د کدو غوندې مې خدای مه کړه بدن غټ د کدو غوندې مې مه کړه خدای بدن غټ چې په مړینه هم بیا غواړم کفن غټ د کدو غوندې مې خدای مه کړه بدن غټ چې په مړینه هم بیا غواړم کفن غټ بدن ښه دی چې ډک وي له جوهره غټ بدن ښه دی چې ډک وي له جوهره ډک وي له جوهره لکه ډول د دم مې مه کړې تش بدن غټ مختصر دا وایم چې د سید باچا په فن او په شخصیت چې هر څو وګایي ژواغل کم دی په دې
چې د ده علمي ادبي خدمات دومره ډېر دي نه او ډېر وسیع وو او بیا دا کلاسیکل شاعران دا زموږ د سیمې شاعران داسې حفظ کړي وو چې د هر شعر چې ته به ورسره کښېنستې کله دی چې وایي وچ کې لکه باران په راورېدلې چې راتللمه نه دغه شعرونه په ورېدلو د مزاج څخه ډک اشعار هم لیکلي دي سنجیده اشعار هم لیکلي دي خو لوی خدمت یې دا دی نه چې مسلم باغ لیکوالان او شاعران او دا یې ټوله سره پر یوه ځای کړو او دلته بیا پروګرامونه نورو ځایونه بیا هم ولو او هلته بیا هم جوړ موږ بیا هم وغوښتلو او موږ بار ورغلي قدرمنو لیدونکو پر سید باچا شینواري باندې که موږ هر څو وګایېږو نو د ده شخصیت ډېر لوړ دی د ده مړینه د پښتو ادب لپاره ډېره لو خلا ده خو موږ ده ته په هر لمانځه کې دعا کوو چې الله دې ده ته جنتونه نصیب کړي الله دې هغه خدمات چې خپل قام او مورنۍ ژبې له یې په ژوند کې وکړو الله دې په قبر کې د دې عوضونه ورکړي که تاسو غواړئ چې باچهي دې وکړه ولاړې دغه کتاب د سید باچا شینواري لاسته راوړئ ملګرو موږ د سرباز آرین نمره هم تاسو ته درکړې ده د سپین غر ادبي ټولنې مسلم باغ سره تماس ونیسئ او دغه کتاب لاسته راوړئ سید باچا شینواري خواږه شعرونه واورئ پکې ولولئ او د هغه قدرمنو لیکوالو چې تقریبا 3-4 لیکوالو پر ده لیک کړی دی او د ده د ژوند تمام تفصیلات او د ادبي خدماتو اعتراف یې کړی دی نو تاسو به د دغه قدرمنو د لیکونو څخه هم مستفید سئ او د ده د شاعرۍ سره به هم ولد سئ نو موږ پیاوړي لیکوال دا وظیفه لرو چې تاسو ته په هر اتوار دغه نوی کتاب وړاندې کړو ملګرو لاسته راوړل یې ستاسو وظیفه لوستل یې ستاسو وظیفه در بل اتواره زه تیمورشاه کمال پروفیسر فیض شهزاد صاحب نعمت ظهیر صاحب طاهر لیوال صاحب او زموږ د ټیم ټول ملګري له تاسو اجازه غواړو را روان اتوار به د یو بل کتاب سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضریږو زموږ ستړی پښتون پیج مخ ته را سره بدرګه کوئ ملګرو زموږ دغه ادبي خپرونې شعروئ او زما شخصي پیج تیمورشاه کمال چې پر فیسبوک باندې د پیاوړي لیکوال ادبي نورې خپرونې به تاسو ورباندې ګورئ یوټیوب د تیمورشاه کمال په نامه زما پر یوټیوب چینل دی او روڼ سهار د شهزاد صاحب چینل دی او د نعمت ظهیر صاحب پر چینل باندې تاسو ستړی پښتون مه هېروئ د موږ سره دغه ادبي خپرونې تعقیبوئ او شعروئ ستاسو به یو جهان مننه وي په دې کار کې به تاسو د موږ سره پوره ونډه او برخه اخلئ الله مو ژوندي لره تر بلې خپرونې اجازه غواړو د الله په امان